بلکې یو ځل خلک هغه دې دور کې بل وسم چلیږي هغه دور کې معتزله یو ډله را پیدا شو د اهل سنت والجماعت نظریه دا د تعویذونه د غاړو ته بازو اچولي زموږ ماشومان ته احادیثو کې دغه ثابت دي خو ها تفصیل پکې دی بعضی هغه دي چې د قران آیات لیکل شوی دی یا دسی درود یا دم لیکل شوی دی چې هغه معنی معلومه ده او د قران سنت نه خلاف نه د شرکی او غلط قسمه مفهوم پکې نشتی یا دسی الفاظ نشتی چې هغه معنا نه معلومه نو دغه تعویذونو مبارک د اهل سنت والجماعت نظریه دار چې دا جایز دي بیا عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک راضي هغه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا به لیکلي وخت خپل بچو ته به تعویذ په شکل کې غاړي کې اچولي یا نورو ګڼو روایتو کې راځي بهر څه خلک دغه چې دیو ته دین انکار کوي تعویذ په اثر وتی او دیو دمو چوف کوف نو دا به اثر وتی په دې کې به اثر راشي دیو مناظره د امام منی فرای مولا سره مخاوخ قرآن سنت خدا خلق پویدل نه امام صاحب رحم الله ناس دیو ته یو څوک کنزل وکړه کنزل پیژنې نه کنه دا د مور او د خور او یو څوک کنزل د دیو د رنگ بدلیږي بالکل وسکه راځي بادشاہ ته ګوره مناظره نشي کولای نو کنزل کوي دا مولا سره اوس سره چې نور څه نور دی اوس کنزل کوي مخامخ ا بادشاہ وسه شو امام منی فرای مولا ته کنزل ولې کې دومره یو لوی امام په پتا باندې مونږ ته فخر دی ناز دی مقابله د پرم راوخته ته کنزل کې امام ابو حنیفه رحم الله ورته وی ګوره دا خو الفاظ دي د خلینو ذکر الفاظ دي ستارنګ ولې بدلیږي وی ګوره دا الفاظ معنی چې کنزل دي ستاور سره رنگ بدلیږي دا اثر کوي نو د قران دغه آیاتونه چې انسان اوه او پاغي باندې بل انسان دمین د دی ولې اثر نه مني د کنزل اثر منی رنگ دی بدلیږي او د الله د کلام اثر نه مني